افغانستان حال دی بس بچه دا چپ نو راغلی ما چې دغه ماشومان به وړم چې فارغ غواړي ما خپل ماشومانو ته اخیستي دي نور انشاءالله دیو ته به اخلم عزتمندو راسره اوسئ چې دغه د کور انځور ستاسو خدمت ته وړاندې کړم دغه یو کوټۍ ده او ډېر پخلنځی او بل کوټۍ کې عزتمندو دغه ده راسره اوسئ دغلته یو بل ټغر نشته لاندې ټغر نشته دروازه هم نه لري د دروازې دغه حالات ته وګورئ دا دروازه نه لري نه بړستنې نه توشکې دا وګورئ چې دغه د ګرمي حالات او دغه ماشوم ویده دی دغه ماشوم نږدې نه وړاندې کړه عزتمندو دغه ماشوم دی ویده دی دغه کور دی عزتمندو دغه ورور ناروغ دی سهار وځي دغه سایکل دغه بایسکل باسي دغه شیونه خرڅوي هېڅ نه فوکس دغه وګورئ دغه خرڅوي نور په دغې کې ورځي 50 روپۍ 100 روپۍ ګټي او د خپو نه وینې را رواني دا ورور ناروغ دی هغه درته هم دغه سامان بار خرڅوي بیا ورځي 50 100 روپۍ ګټي بیا ته بچي په دغې 50 100 روپو باندې ساتي ښه ورځې 100 روپۍ ګټي ورځې چې ډېر وګټم دا 50 شپېته روپۍ له ګټل کېږي په دې دغه بچي ساتلی شي دې کې بس یو ورځ داسې روټۍ نه بغیر تېروي یو ورځ داسې ورځې مرځې پخه وخورو کینو راسره عزتمندو دغه عزتمندو بچي دي دا ودرېږه عزتمندو اول بویم چې دغه ورور ناروغ دی دغه نو د مجبورۍ نه بار وځي دا رګې بند دی وښیو چې 8 لکه روپۍ پې مصرف دی دا رګې بند دی بیا د خپو نه وینې را رواني چې کله چې دغه بار وځي نو دغې خپې وګورئ دې نه اوس هم وینې را رواني چې بار وځي یعنې دونه یو ناچاره مجبور دی نو دغه د ګاونډیانو د کلي خلکو راته ویل چې د خپو نه وینې را رواني باروزي او دغه ورځې 50 روپۍ 100 روپۍ ګټي په دغه بچي ساتي او د بچو حالات تاسو هم ولیدو کینه ښه څنګه د ژوند زندګي والله بدتر زندګي ده دا ماشومان فروټ غواړي د فروټ هم نشم ورکولی دا کور اوړه پوره نه کېږي زمونږ دی او ماشومان غوښه غواړي جاړي چې پلاره ما ته غوښه راوړه او زه نشم راوړی کور نه وځمه بهانه جوړم چې راوړم بس ماښام پورې چې وده شي دا ماښام بچي ماشومان بیا کور ته راځم درنه میوه غواړي کله د میوه ورته راوړې نه نشم راوړی دا 50 روپۍ باندې زموږ دا اوړه پوره نه کېږي یو ورځ داسې روټۍ خورو یو ورځ داسې اوږې تېروي دا ماشومان مې د غوښه موږ چېرته نه راوړو وړم نو 2 من وړه مې راوستې ده نو بس مې نشته چې دوندې ته شی والم صرف 2 من وړه دا څه پخې په دې 50 100 روپۍ کو دا وړه مې نه کېږي دا کور کې څه والله دا مالګې سره خورو نور چې ډېر تمه شي نو بس دې بازار کې چې کوم ارزان سبزي 10 روپۍ یا 10 روپۍ خلطې ملاوي هغه راوړو پخو بس مالګه پکې اچو د ماشومان د ورکو ته چې ناروغ په دې مصرف څونه دی دې مصرف ما ته 2 لک روپۍ ډاکټر ویلی چې صرف فیس د نه اخلم نور خرچې نه بغیر عزتمندو دغه د زمونږ د افغانستان حال دی د ماشومانو څنګ ته راځم درته واخلم جامې او چپړې بچه دې خورېشه ما څنګ ته راشي رنګ ته راشي دینه بچه چی درته واخلم جامې واخلم نور چی واخلم څه غواړې درته اخلم چپلک غواړې درته اخلم ښه چپلک مې اخلم جامې مې اخلم څه چې غواړې صحیح دی بچه درته اخلم تا د چی واخلم تا د چی واخلم جامې چپلکې جامې چپلک نه دی
اخیستي میوه درته واخلم ها والا چې د خوښیږي میوه میوه او غوښه وخوابه تر تاغلم چې راغلی یم ان شاء الله چې نن تاسو څه تقاضا کوئ څه رانه غواړئ بازار ته وړم تاسو تاخلم صحیح ده بچیا چې درته واخلم سندل ماخلم جامې ماخلم عزتمندو دغه لورګانې په مور پلار ډېر ګرانې زما هم لورګانې دي په ما ډېرې ګرانې دي نو دا زموږ حق دوری دي بچیا چې واخلم بیا چې واخلم ویې وه جامې ماخلم سندل هم جامې ماخلم په تیزو ویې وه چې شی جامې ماخلم سندل ماخلم بنګړي ماخلم اخیستې دلانی دي بچیا درته اخلم عزتمندو ژمنه مې کړې ده بازار ته وړم ماشومان دي د کور چې څه سامان دیو چې هر څه غواړي ورته اخلم را سره اوسئ چې دغه ماشومان بازار ته یوسم ځئ بچیا ځو د څه تاسو غواړئ نن به انشاءالله اخلم میوه غواړئ غوښه غواړئ فروټ غواړئ کالي الي څه چې غواړئ درته اخلم راځئ دا شهید وطن دای دا بے وسا افغانان خدای ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان خدای ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان بیل تای بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت دا شهید یتیم ملت خدای افغانان کړه سره وروڼه چې مو سر شي ارمانونه افغانان کړه سره وروڼه چې مو سر شي ارمانونه په نصیب مو کړه وروري په نصیب باشي ته وساتي عزت خدایا شهید
دغه میوه کالی خدایا ستا دی بندگان د بېوسه افغانان خدایا ستا دی بندگان د بېوسه افغانان